جانان افغانستان وطن پکړو د افغانستان هر اقتصادي سکتور د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره ښه موثر فرصتونه له ځان سره لري چې له هغه جملې یو هم د مخابراتو سکتور دی. په دې سکتور کې د تیرو 4 لسیزو راهیسې د اشغال، جګړو، ویجاړیو، سیاسي بېثباتۍ او نورو ګڼو ستونزو له امله د پام وړ پرمختګ نه دی رامنځته شوی. دا چې اوس افغانستان د واحد مرکزي نظام څښتن دی، اسلامي امارت د اقتصاد محوره سیاست په غوره کولو سره د هېواد د اقتصادي ثبات رامنځته کېدو په پار چټک ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت په مختلفو سکتورونو کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره زمینه برابره کړې او د سوداګریزو چارو لپاره مسؤل او خوندي چاپیریال رامنځته کړی دی. د مخابراتو په سکتور کې د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو جذب او د هغوی ملاتړ د هېواد په اقتصادي تګلاره کې د یو مهم عنصر په ډول رول لوبوي چې د کاري فرصتونو رامنځته کول، د ټکنالوژي کارېدنې ته زمینه برابرول، په حکومتي ادارو کې د پروسو اسانه ترسره کېدل او په ټوله کې د هېواد په اقتصادي وده او ثبات کې رغنده رول درلودلی شي. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي سکتور د دې ظرفیت لري چې په لوړه کچه د هېواد د اقتصادي ودې لپاره په یوه ثابته او دوامداره عایداتي سرچینې بدل شي. د افغانستان اسلامي امارت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 1402 لمریز کال پر مهال د هېواد په لرې پرتو سیمو کې د غوره مخابراتي خدمتونو وړاندې کولو په موخه د 450 نویو سایټونو جوړولو سربیره د نوري فایبر شبکې پراختیا، د ګرځنده موبایلونو د خاص کوډ ثبت پروسه، سیمه ییز اتصال او د RTTMS له لارې د عوایدو راټولول له کاري لومړیتوبونو څخه دي.